بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس چې دی ټریډینګ اکاونټ باندې ده، فارمات او پریپریشن. لومړی به راشو ټریډینګ اکاونټ په تعریف باندې به خبرې وکړو چې ټریډینګ اکاونټ کوم ډول اکاونټ ته ویل کیږي. A trading account shows the result of buying and selling goods. It helps to calculate gross profit او gross loss. ګوري خبره داسې ده چې ټریډینګ اکاونټ یا سوداګریز اکاونټ معمولا د هغه کاروبارونو دپاره جوړیږي، هغه شرکتونو دپاره جوړیږي چې هغوی پراډکټس جنسونه اخلي او خرڅوي. کله چې تاسې په یو شرکت کې جنسونه اخلي او خرڅوئ نو تاسې ته ضرورت ده چې یو ټریډینګ اکاونټ هم باید ځان سره چارټ اف اکاونټس کې ولرئ چې تاسې د هغې په ترو باندې کولی شئ چې ګراس پرافټ ان ګراس لوس معلوم کړئ، مجموعي ګټه او مجموعي تاوان تاسې معلوم کړئ. لکه ګوري یا مجموعي ګټه او تاوان څخه هدف څه شی دی؟ فرض کړئ یو جنس تاسې واخیسته په 20,000 افغانۍ، خرڅ مو کړه په 30,000 افغانۍ، 10,000 افغانۍ تاسې ته چې کومې پیسې پاتې شوې دا تاسې سره ګراس پرافټ دی، دا تاسې سره مجموعي ګټه دی. یعنې دا هغه ګټه ده چې خالصه ګټه نه ده. په آخر کې به چې تاسې پرافټ ان لاس ځان ته معلوموئ، هغه ستاسې د کمپنۍ او بزنس مصرفونه ترېنه وباسئ، بیا چې کومه ګټه تاسې ته پاتې کېږي هغه ته بیا خالصه ګټه ویل کېږي. خو دا مجموعي ګټه او تاوان تاسې ته معلوموئ د ټریډینګ اکاونټ. ریبه شو بلې موضوع ته د ټریډینګ اکاونټ اجزاوې کومې دي. دغه ټریډینګ اکاونټ کې کوم خبرې دي چې باید موږ او تاسې په نظر کې ونیسو. ګوري په ټریډینګ اکاونټ کې چې دی ډیبټ سایډ کې به تاسې دا خبرې په نظر کې نیسي، یو ډیبټ سایډ او بل هم کریډټ سایډ دی. فرض کړه ډیبټ سایډ کې اوپننګ سټاک تاسې سره په ګودام کې څومره پروډکټ څومره جنس موجود دی، همدا ډول پرچیس څومره مو خریداري کړی، نور جنسونه مې څومره اخیستي دي. ډایرکټ ایکسپنسز کم د ایکسپنس او مصارف تاسې باندې دي. فرض که کرایه د بارول د مزدوران دي، دغه مسایل به هم په نظر کې ورته نیسي. دا به ټول ډیبټ سایډ کې تاسې لیکئ. ولې کریډټ سایډ کې به تاسې به سیلز ولیکئ، فروشات مو بیرته څومره کړي دي، او کلوزینګ سټاک باید ورته مشخص کړي چې تاسې سره اوس چې راپور جوړوئ کلوزینګ سټاک تاسې سره څومره دی، څومره جنس تاسې سره په ګودام کې دی. نو دا موږ سره د ټریډینګ اکاونټ هغه اجزاو یا ایلیمنټس دي چې ډیبټ سایډ کې به دا مسایل په نظر کې نیسئ، کریډټ سایډ کې دا مسایل. ګورئ ټریډینګ اکاونټ دپاره فرموله ده. نو دا موږ او تاسې چې کله خپل دغه ټریډینګ اکاونټ په ترو باندې ګراس پرافټ او لاس معلوموو، دا خو د یو فرمول په ترو باندې کیږي. نو لومړی خو ګراس پرافټ د معلومولو دپاره سیلز نه دي، دغه خپل فروشات دا به راواخلي جمع کوي د کلوزینګ سټاک سره، څومره مو چې فروشات کړی، څومره جنس مو چې خرڅ کړی، هغه پیسې به راواخلئ او هغه به جمع کوي، هغه به جمع کړي د کلوزینګ سټاک سره، لکه څومره جنس چې تاسې سره په ګودام کې دی. دا دواړه مو چې جمع کړي له دې نه به بیرته منفي کړي اوپننګ سټاک. په اول کې تاسې سره څومره جنس په ګودام کې و هغه ترېنه بیرته منفي کړي. چې دا مو کله ترېنه منفي کړي بیا به بیرته ورته پرچیسز ورسره جمع کړي، څومره خریداري مو بیا کړې ده، او دا همچنان دا به هم ورسره جمع کړي. ډایرکټ ایکسپنسز څومره مصارف مو کړي دي، کرایه مو څومره ورکړی، مزدورانو ته مو پیسې څومره ورکړي دي، لکه دا ټول به هم ورسره جمع کړي. نو دا فرموله ده. پرپوز آف ټریډینګ اکاونټ چې شی دی ټو فایند آوټ ګراس پرافټ اور لوس، مجموعي ګټه او تاوان چې تاسې غواړئ په معلوم کړئ په خپل بزنس کې، نو سوداګریز اکاونټ په ترو باندې دا کار کولی شئ. ټو شو ډایرکټ انکم سیوینګ ایکسپنس، مستقیم ګټه او تاوان تاسې ته ښیي. جنس دې په 10,000 اخیستی، په 8,000 دې خرڅ کړی، 2,000 افغانۍ دې تاوان کړی. جنس دې په 20,000 اخیستی، 15,000 دې خرڅ کړی، 15,000 افغانۍ دې ګټه کړې. مستقیم ګټه او تاوان تاسې ته ښیي. اوس به راشو لکه مخکې مې چې څرنګه وویلې فارمات آف ټریډینګ اکاونټس دی چې ډیبټ سایډ کې اوپننګ سټاک دی، پرچیسز دی او ډایرکټ ایکسپنسز دی. ولې کریډټ سایډ کې به دوه خبرې دي، سیلز دی او کلوزینګ سټاک ده. دا 5 مسایل دي چې دغه 5 ایلیمنټس دي چې په ټریډینګ اکاونټ کې کاریږي، او بیا موږ او تاسې کولی شو چې ګراس پرافټ او لوس ځان ته معلوم کړو. اوس به راشو ډیبټ سایډ ته، همدغه اوپننګ سټاک ده او پرچیسز ده. خو پرچیسز کې چې دی کوم پرچیس که ریټرن شوی هغه حساب به هم په نظر کې نیسئ، او همدا ډول کرایه او د مزدورانو پیسې او دا مسایل به تاسې ټول په نظر کې نیسئ او ډیبټ سایډ کې به لیکئ.
او سیلز او کلوزینګ سټاک دا به په کریډټ سایډ کې لیکي. فرموله لکه څرنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې چې دغه د ګراس پروفیټ د معلومولو دپاره فرموله هم دا ده چې فروشات به راخلي د کلوزینګ سټاک سره به یې جمع کوي. فرض که موږ سره 100,000 افغانۍ موږ فروشات کړی، 10,000 افغانۍ موږ سره پروډکټس په ګودام کې دی، 10,000 افغانۍ شوې. له 10,000 څخه بیرته زه اوپننګ سټاک منفي کوم. فرض کړه 15,000 افغانۍ ما سره اوپننګ سټاک و، نو 25,000 پاتې شو. 25,000 سره بیرته زه 60,000 افغانۍ جمع کوم چې ما پرچیسز کړی دی، نو 45,000 افغانۍ شي. 45,000 افغانۍ سره 2,000 افغانۍ نور جمع کوم، ورته وایم دا موږ سره مصارف کریا او دا مسایل شي، نو 50,000 افغانۍ شي. نو داسې یو ډېر سمپل او ساده فرموله هم لري چې تاسې د ګراس پروفیټ او څه ځان ته معلوم کړئ لوز. اوس راځو ټریډینګ اکاونټ شوز ګراس پروفیټ او لوز. په دې خو موږ تاسې پوه شو چې ټریډینګ اکاونټ فقط د دپاره جوړېږي چې مجموعي ګټه او تاوان معلوم کړي موږ ته. اټ انکلوز ډایرکټ ایکسپنسز ان انکمز. موږ تاسو ته مستقیم انکم عاید او ایکسپنس مصارف را په ګوته کوي. اس پریپیرډ بیفور پروفیټ ان لوس اکاونټ. مخکې له دې چې موږ تاسو دغه پروفیټ ان لوس اکاونټ جوړو یا مالی راپور جوړو، نو دا تر هغې مخکې موږ تاسو سره ټریډینګ اکاونټ جوړیږي. ګورې ما دلته یو مثال هم ورکړی تر څو دا موضوع زموږ بیخي واضح شي. په ډیبټ سایډ کې چې دی موږ تاسو سره اوپننګ سټاک 60,000 افغانۍ ده او اوپننګ سټاک 60,000 افغانۍ ده، یعنې په سټاک کې چې کوم جنس موږ سره ده هغه د 60,000 افغانیو په ارزښت باندې جنس ده. 50,000 افغانۍ نور ما پرچیسز وکړو، ما د وینډور نه 50,000 افغانۍ نور جنسونه هم واخیستل. ولې د جنس د اخیستو تر څنګ دغه ویجز او دغه کرایه او مزدوري او 15,000 افغانۍ دا شو او 3,000 افغانۍ هم دغه کیرج د مزدوري شو او کرایه شو او لکه دغه مصارف پرې راغله. نو دا ټوټل موږ تاسو سره ډیبټ 28,000 افغانۍ شلې. صحیح ده. اوس راځو کریډټ سایډ کې، یعنې اوپننګ سټاک پرچیسز ویجز او دغه کیرج انورس. دا مسایل ما ټول په نظر کې ونیول، ځکه دا ډیبټ سایډ کې باید دا 4 خبرې په نظر کې ونیول شي. ښه دا پیسې مې ټول جمع کړې، دومره رقم شو موږ سره، یعنې 28,000 افغانۍ. اوس راځو کریډټ سایډ طرف ته. کریډټ سایډ کې موږ تاسې سیلز لرو، ول دلته دغه مصارف خو صحیح دی، دا خو ما ډیبټ کې ځان سره 50,000 افغانۍ بیرته ما فروش کړی دی او کلوزینګ سټاک 25,000 افغانۍ په ارزښت مصرف په سټاک کې جنس هم موجود دی. خیر کله چې زه دا دواړه سره جمع کوم 1,15,000 افغانۍ کېږي. سمه ده. زه اوس راځم خپل ګراس پروفیټ معلوموم او ګراس روز مجموعي ګټه او تاوان ورسره رقم معلوم کړم. مجموعي ګټه او تاوان داسې معلومیږي چې تاسې دغه 1,15,000 افغانیو نه منفي کړئ څومره، دغه 28,000 افغانۍ، ځکه دا مسایل ټول دلته راجمع شوي چې دا کله منفي کړي ګراس پروفیټ اکاونټ کې تاسو سره پاتې کېږي 30,000 افغانۍ. موږ 30,000 افغانۍ ګټه کړې. که تاسې چېرته بې غواړئ چې دغه خپل بیلانس چک کړئ چې صحیح دی یا نه دی، تاسې دغه 28,000 افغانۍ واخلئ او دا جمع کړئ د دې 30,000 افغانیو سره، دا به 1,15,000 افغانۍ تاسو سره ډیبټ سایډ کې راځي. خو که تاسې به دلته راشئ وګورئ، دلته موږ سره 1,15,000 افغانۍ دي، دا به راسم جمع ته تیار جمع شوی او دا به د کریډټ سایډ کې راښکته کړو. نو ډیبټ سایډ او کریډټ سایډ موږ سره څنګه شو؟ مساوي شو. نو زموږ حساب کې غلطي نشته ده او 30,000 افغانۍ موږ ته دا هم معلوم شو چې موږ مجموعي ګټه کړې ده. نو دا موږ سره د نن ورځې درس په دې هیله چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی وي. انشاءالله سبا به پر نورو موضوعاتو خبرې وکړو.